د دولتي شرکتونو عمومي ریاست سوداګریزې لاسته راوړنې. د دولتي شرکتونو عمومي ریاست چې د مالیې وزارت د مهمو او کلیدي ریاستونو څخه دی، د دولتي شرکتونو او تصدیو د څارنې، مشورو او همغږۍ دندې پر غاړه لري. دغه ریاست د دولتي شرکتونو او تصدیو هیئت نظار د دارالانشا چارې پر مخ وړي او په دې برخه کې د تصمیم نیونې تر ټولو ستره مرجع ده او همدارنګه په اصلاحي پروګرامونو باندې کار کوي ترڅو د نورو برخو ترڅنګ د دولتي شرکتونو د ملي بودیجې او خدماتو د پیاوړتیا په برخه کې د تلپاتې او ملاتړ سرچینې په توګه بدله سي. یا د ریاست یو له اصلاحي اقداماتو په پلي کولو سره وکولای شول چې د دولتي شرکتونو لپاره سوداګریز پلانونه او طرحې ترتیب کړي چې په پلي کېدو سره به یو شمېر رکود سره مخ، نیمه فعال او غیر فعال دولتي شرکتونه بیا ځلي فعال د اقتصادي ودې او مالي ځان بسیاینې لپاره به ترې ګټه واخیستل شي. د دولتي شرکتونو عمومي ریاست رهبري د خپلو دوامدارو هڅو په پایله کې اوس مهال د څو شرکتونو لکه د ملي پراختیا شرکت خوشتېپې کانان، د هلمند هجارۍ او نجارۍ شرکت، د کرنیزو اصلاح شویو تخمونو شرکت، هلمند د نباتي غوړیو او پنبې شرکت، د کندز سپینزر شرکت، د نفتو او ګازو شرکت، ابن سینا فارماسي، افغان کارت او د کندهار نساجي په سوداګریزه طرحه کار کړی. د دې ترڅنګ دغه ریاست وکولای شول چې لاندې شرکتونه بیا ځلي فعال کړي لکه مرکزي سیلو، کندز سپینزر، د هلمند بوس نباتي غوړیو او پنبې، بلخ د نباتي غوړیو او پنبې، ارزاقو دولتي شرکت، د افغانستان نفت او ګازو، افغان کارت، کندهار د وړیو نساجي او د مسافر وړونکو ملي بس شرکت. پر دې سربیره دغه ریاست په ځانګړي سوداګریزه طرحه کار کړی او ژر تر ژره به د بلخ سیلو شرکت، د پلخمري سیلو، د کندهار نخ نساجي، د بغلان شکر، کندهار د میوې شرکت او لاسي صنایعو پراختیا شرکت عملیاتي چارې بیا پیل شي. همداشان یا د ریاست د انټرکنټیننټال دولتي شرکت، د خوندي اسنادو چاپ، مرکزي سیلو، د مزار شریف ارزاق او کور برخ د خدمتونو، بازار موندنې او فعالیتونو د اسانولو په لار کې بشپړې هلې ځلې کوي. د دولتي شرکتونو عمومي ریاست یاد شوي اصلاحات کافي نه بولي او هڅه کوي چې د پورته ذکر شویو لارو چارو ترڅنګ داسې پالیسي پلي کړي چې ټول شرکتونه تدریجي اقتصادي ځان بسیاینې او پایدارې مالي ودې ته ورسیږي د یو سوکاله او ځان بسیا افغانستان په لور.